نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ډېرو محترم وروڼو، نن به زه تاسو ته هغه عمل وښیم که د یو انسان د سترګو نظر کمزوري او هغه دا عمل وکړي، رب العالمین به د دې انسان د سترګو نظر تیز کړي. هغه داسته به نن زه درې چې دې عملونه ښیم، په دې کې تاسو کم یو عمل اساني په هغې باندې عمل وکړئ، انشاءالله الله به د ستاسو د سترګو نظر تیز کړي. د ټولو اولنی نمبر عمل چې دی، کم یو انسان چې د هر مانځه نه پس درې ځله دا آیات وایي: فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. کم انسان چې د هر مانځه نه پس درې ځله دا وایي او په خپلو سترګو باندې دم کوي، انشاءالله چې د انسان د سترګو نظر به تیز شي. یو کس دی هغه وایي چې یاره دا وظیفه دا چې دی ماته ګرانه ده، د دې نه اسانه وظیفه ورته ښیم. کم انسان چې د هر فرض مانځه نه پس اول او آخر درې ځله درود شریف وایي، اول او آخر درې ځله درود شریف ووایي او بیا یا نورو 11 ځله وایي او دا په دې مسواکه ګوته باندې دم کړي او دا ګوتې په دې سترګو باندې راکاږي، نو رب العالمین به د دې انسان د سترګو دا نظر تیز کړي. که چېرته چاته د عمل هم دا ورته ګران وي، نو هغه یو ډېر آسان عمل کوي. کم انسان چې د اودس په حالت کې صورت قدر وایي او په دې حالت کې اسمان ته ګوري، د دې انسان په نظر کې به چېرته کموالی رانه شي، نو صورت قدر هم وایي. دا ډېر زیات بهترین عملونه دي. رب العالمین دې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب وفرمایي. هذا واخر دعوا ان الحمد لله رب العالمین.